سلامونه هیوادوالو، هیله د روغتیا په برخه وي. تر اوسه لا هم د لوګر په ساحه کې یم. تقریبا 15 کیلومتره به په پښو راپورته سوی یم، خو لا هم زیاته فاصله ده. تقریبا دا لاره دومره لوړه ده لکه سالنګ، یعنې تر اوسه چې راغلی یم ډېر لرې. هلته د زما په کامره کې ګروپان نه ښکاري، ډېر لرې دي. فاصله لا پاته ده، بیا هم مخ پر لوړه خیژم. د شپې 10:30 بجې دي. مخته ځم د همدې پیغام دپاره چې په خلکو کې انګیزه پیدا کړي، په خلکو باندې مثبت تمام سي. په ځان باندې دا زحمتونه او ستړیاوې منم تر څو دا پیغام تر ډیرو خلکو ورسوم. جالبه دا ده چې پر دا لارې راتللم، ځینې غټو موټروانانو به ودرولم، وایي وروره راځه موټر ته به دې پورته کړو. مال نه، دا هر څه زه په خپله کوم، نو نه غواړم چې خپل دغه ستړیا کمه کړم، بلکې په ځان باندې ډېره ستړیا تر څو ښه انګیزه او مثبت فکر په ټولنه کې خپور کړم. نو دا بایسکل هم دغه دی، زه به داسې درته جوړ کړم. دا بایسکل دی، ګروپ یې لګېږي، د شا اشاره یې لګېږي. نور نو هغه دی ډېر لرې هغه ګروپان که درته معلومېږي. نور نو دغه غره ته دغسې یعنې د ګروپ لا روښنایي نه رسېږي، یعنې دغسې یعنې ډېره لوړه. نو مخته ځمه د خیره سره، او بیا به هم همدا شعار وي چې په ټول هېواد کې نور په هېڅ نوم جګړه نه غواړو. هیله ده دا پیغام تاسې هم تر نورو افغانانو نورو خلکو ورسوئ. مننه.